نشته ټول یوټیوب ته ځم پاکستان یې څنګه کوي ایران ما دا هر څه د یوټیوب له کره تر حاصله دا سپین ږیری اوس د خرماو د کرلي بڼ حاصل ته پسخیږي چې کلونه وړاندې دا بوټي په خپل لاس کرلي. د کانال په دولتي ځمکه کې د دې خرماو بڼ ټول بوټي 2007 دي، خو دا دریم کال دی چې شاوخوا 3.5 حاصل ورکوي. دا بابا وای د ځان پوستکی د خرما بوټو کې د ازغو په وینو کړی، خو لکه د اولادونو یې د خرما بڼ پالنه کړې. خوشحاله خو ډېر خوشحاله وي چې په دې خپل وطن کې کار موږ له پیدا شي او د خپل وطن د دغې ستونزو نه لکه دا اوس چې ورسره مخ یو موږ او تاسې دا تنې لرې شي د زراعت پیسه کې په امنیتي برخه کې په ټولنیزو کې دغه موږ غواړو چې دا وطن پرمختګ ورته ویر کړو په دې خپلو موټو او په دې خپل ذهنیت باندې، او دغه د موږ غټ ارمان دی د دې وطن سره او د ځان په خولو او په وینو م کړی، ځکه په دې کې ډېرې زیاتې دغه دي ازغې لري، دې له چې کله ګرده دلته ویر کې دا ازغې دي وهي. په دې بڼ کې 6 ډوله خرما دي. بڼوالي تمه لري چې سږکال به له دې بڼه د تیر کال په پرتله 5 برابره ډېر حاصلات راغونډ کړي. د تیر کال په پرتله زموږ حاصلات سږکال 5 چنده زیات دي او نور 6 خرما دي دلته چې اخلاص دی، ابومان دی، پارویټ دی، برخي ده او همداسې 2 نسله نور دي. تر اوسه پورې د خرما په رابطه باندې موږ ته کوم وسایل نه دي اخیستل شوي چې هغه وسایل چې عربان یې کاروي، هغه وسایل چې پاکستانیان یې کاروي، هغه وسایل چې ایرانیان یې کاروي، هغه وسایل زموږ په لاس کې نه دي راکړل شوي. موږ فقط صرف د خپل وطني دغه باندې موږ د لور او هغه دغه خبره د تبرګي او د دې شیانو نه د قیچي نه د ساده لوازمو نه کار اخلو. اطرافي وایي د خرماو د بڼ غوښتونکي ډېر شوي، د کابل، جلال آباد او لغمان اړوند سیمو کې هم خلکو ترې د وړو باغونو د جوړولو غوښتنه کړې. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت چې دولتي شرکت دی، مسؤلین وایي غواړي دې ولایت کې لا ډېر د خرماو باغونه وکري، ځکه دلته یې تر نورو سیمو ښه پیله ورکړې ده. موږ پلان لرو له خیره سره چې په 180 جریبه ځمکه کې 10,000 نیال نور چې البته د عربي اماراتو یا سعودي نه به دغه نیال موږ راوړو دلته به یږدو او تر څو چې موږ وکولی شو چې ننګرهار ولایت د خرما یو تولیدونکی ولایت. د دې بڼ د خرماو بولې هم تازه ترسره شوي چې په 15,10,000 افغانۍ پیرل شوي، چې د تیر کار په پرتله 4 چنده لوړ نرخ باندې پلورل شوي دي.